السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو دروښیم یم که چیرې ستاسو مسنجر ستاسو لپاره مسله جوړه کړې وي، یعنې ستاسو ویډیوګانې نه وایي او دغه رقم ستاسو اډیوګانې نه وایي، که هره مسله کوي نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د مسنجر ټولې مسلې درښیم ستاسو به څنګه کوئ چې خپل مسنجر سم کړئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخ وګوره، زه اوله راځم تاسو ته خپل مسنجر درښیم. کله چې زه په خپل مسنجر باندې کلیک وکړم او دغه رقم کوه زه راسم ملګرو هر شی زه پلی کوم. اوس ګوره ملګرو دغه وایس میسج ته زه غواړم چې دا پلی کړم. کله چې ګوره ملګرو زه غواړم چې دا پلی کړم، دلته زه بل وایس میسج راوړم. کله چې ګوره زه هغه پلی کوم هغه ماته مسله جوړوي، یعنې هغه نه پلی کېږي. نو دغه رقم ګوره ملګرو زه باید تاسو ته میسج پیدا کوم. نو ګوره ملګرو زه رالم دلته دغه میسج زه غواړم چې کوم پلی کړم. ګوره کله چې ملګرو زه دا پلی کوم دلته ایرر راړي، یعنې دغه کار نه کوي. ګوره دا نه پلی کېږي، یعنې هر رقم چې زه په دې باندې کلیکان وکړم کلیک ونیسېږم، هر رقم چې کوم ګوره ملګرو دغه نه پلی کېږي، یعنې دغه ماته ایرر جوړ کړی دی. زه غواړم چې دا سم کړم. دغه رقم که چیرې ستاسو ویډیوګانې نه پلی کوي یا بل شی نه پلی کوي، نو هغه به تاسو څنګه سموئ. نو په دغه ویډیو کې تاسو زه دغه طریقه درښیم. ګوره ملګرو واره وارې به تاسو مسنجر خلاص کړئ، دغه رقم به تاسو راسئ په چټ باندې به کلیک وکړئ. دغه رقم ګوره ملګرو تاسو لاندې راسئ. کله چې ملګرو تاسو لاندې راسئ، دغه رقم اول اپشن به تاسو دلته اون کړئ، پرې مسنجر ده. کله چې ګوره ملګرو پرې مسنجر دغه اپشن که چیرې ستاسو په موبایل کې اون وي، دغه به تاسو چش کړئ آف کړئ. نو کله چې ګوره ملګرو دغه اپشن تاسو آف کړئ، بیا به دغه رقم تاسو له دې مسنجر څخه ووځئ. یو وارې به تاسو له مسنجر څخه ووځئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو له مسنجر څخه ووځئ، دغه رقم بیا تاسو راسئ د موبایل سیټینګ ته. کله چې ګوره ملګرو تاسو د موبایل سیټینګ ته راسئ، دغه رقم تاسو لاندې اپس پیدا کړئ په خپل موبایل کې. کله چې ملګرو تاسو اپس پیدا کړئ، دغه رقم بیا تاسو راسئ لاندې به مسنجر پیدا کړئ. نو ګوره ملګرو کله چې هم تاسو مسنجر پیدا کړئ، دغه رقم دلته تاسو څو پرمیشنان غواړئ هغه پرمیشنان به تاسو وروښیاست. نو ګوره ملګرو زه مسنجر ته رالم. کله چې زه مسنجر پیدا کړم، دغه رقم ګوره ولري نوټیفیکیشن ده. کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ، دلته که هر اپشن اوپ هغه به تاسو اون کړئ. نو که هر اپشن تاسو بند کړی وي، هغه به تاسو ټول چش کړئ اون کړئ. بیا به دغه رقم په بیک باندې ووځئ. دویم وارې به ملګرو تاسو راسئ یا پرمیشنز ته. ګوره ملګرو کله چې تاسو په پرمیشنز باندې کلیک وکړئ، دغه رقم که دلته هر اپشن اوپ و هغه به هم تاسو چش کړئ اون کړئ. نو کله چې ګوره ملګرو دغه تاسو ټول اون کړئ، دغه رقم بیا تاسو په بیک باندې ووځئ. کله چې ملګرو تاسو له دې څخه په بیک ووتلاست، نو تاسو به دلته دغه ټول شیان یو وارې بیرته ختم کړئ. ګوره ملګرو زه بیرته راځم مسنجر خلاصوم. کله چې زه مسنجر خلاص کړم، دغه رقم ګوره زه اوس هغه خبرې بیرته پلی کوم. نو تاسو ویلی ګوره ملګرو چې هغه خبرې دغه دي چې سولې پلی سولې. نو ګوره ملګرو په دغه طریقه سره اوس تاسو کولی سئ چې کله ستاسو مسنجر یوه ویډیو نه وایي یا یوه ایډیو نه وایي، نو هغه په دغه طریقه سره تاسو سمولی سئ. ډېر ښایسته او خوندوره طریقه ده. باید دغه سیټینګ ټول په خپل موبایل کې خامخا وکړئ. نو ملګرو کوم ویډیو خوښ سوي ویډیو د سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او له دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.